ثواب هم وګټئ او موبایل هم استعمالوئ. سلامونه دوستانو، نن تاسو ته یو ډېر خوندور اپلیکیشن درښیم دوستانو. ډېر زبردست اپلیکیشن ده. په دې کې ډېرې قیمتي دعاګانې دي، دې کې مختلف اذکار دي او دا موبایل کې درسره انسټال کړئ، ثواب به هم وګټئ او موبایل هم استعمالوئ دوستانو. نو دغه ډېر زبردست اپلیکیشن ده، زه خپله هم استعمالوم، ډېر زیات مینوال لري او ډېر خلک دغه په موبایل کې استعمالوي. تاسو یې هم ضرور استعمال کړئ. نو ویډیو تر اخره وګورئ چې په لنډو کې درته بیان کړم. دا اپلیکیشن د دوستانو د اذکار المسلم په نوم باندې ده. دلته به تاسو راسئ پلی سټور ته، پلی سټور کې به ورته ولیکئ اذکار المسلم. اذکار المسلم هم چې کله ورته ولیکئ دوستانو، اذکار المسلم دغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ دوستانو. اذکار المسلم دغه په سکرین باندې تاسو ته ښکاري، هغه به تاسو ولیکئ په پلی سټور کې، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. او دا هم چې کله ډاونلوډ کړ دوستانو، دلته به راسئ. اوس دلته به دا اوپن دغه دوستان تاسو دغه اپلیکیشن اوپن کړ، ما د مخه دغه انسټال کړی ده. دلته به دوستان تاسو دغه یو عالی ده، یو متوسط ده، یو نادر ده او یو منخفض ده. دا به تاسو منخفض ته واړوئ دوستان، دغه په عربي باندې لیکلي دي. او دلته به دوستان تاسو ته ډېر قیمتي اذکار کې دي دوستانو، ډېر قیمتي دعاګانې کې دي. دلته به دوستان تاسو راسئ دغه سپوږمۍ نشان ته، دلته به چې کله راغلی، اول خو دلته که تاسو کوم ذکر چې تاسو شخصي ذکر وي که نه، چې تاسو کوم ذکر تاسو ته ډېر خوند درکوي او تاسو یې ډېر تکراروئ، نو دلته به تاسو هغه هم ورته لیکلی سئ. د جمع نشان باندې کلیک وکړئ، هغه هم تاسو ورته لیکلی سئ او تاسو ته به په سکرین باندې راځي هغه ذکر، تاسو ته 20 منټه بعد تاسو ته موبایل کې راځي. تاسو به سوچ بل ځای وي، خو تاسو ته به چې کله هغه راسي ذکر راوړي چې تاسو ته به خدای په در یاد کړي دوستانو. او دلته به اذکار التطبیق ته به راسئ. دلته به دوستان تاسو کومه دوا چې تاسو د یاد وي یا زده وي هغه ورته ټیک مار کړئ، نو تاسو ته به هغه ټولې دواګانې کومې چې زده دي که نه، هغه دواګانې به تاسو دلته په سکرین باندې هر یوه دوا را خلاصېږي. او دلته ما چې کومې زده وي هغه مې ټول ورته انتخاب کړي دي. دې کې دوستانو نور د مسجد اذکار دي او د سهار اذکار دي، ډېر دعاګانې دي دوستانو په دې کې. او دې کې دوستان تاسو هر ډول دوا پیدا کولی شئ او ډېرې زبردستې دعاګانې دي. نو دغه دوستانو ډېر ښه زبردست اپلیکیشن ده. نو نورو ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ چې هغوی هم دغه ویډیو څخه یو څه فایده واخلي. نو دغه اپلیکیشن له ملګرو سره شیر کړئ یا هم ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښې چارې ښه وختونه. الله مو مل شه.